رب العالمین انسان له په دریو ځایونو کې بندوبست کړی دی. یو دنیا ده. دنیا کې لاول سړی د مور په ګېډه کې وي او بیا چې پیدا شي نو د ځمکې د پاسه ژوند تېرېږي. دویم بیا چې د انسان مرګ راشي او نیټه پوره شي د هغې نه پس د قبر لاندې د ځمکې لاندې د قبر ژوند دی. او دریم بیا د قبر نه چې انسان کله پاسي او د قیامت لویه ورځ شروع شي بیا هغه بندوبست دی او هغه زندګي او هغه دریم کور دی. دنیا کې د سړي اوسېدل د خپل اختیار دی. که ځان لره کوټې کور جوړوي او که لوی جوړوي او که پخا بادي جوړوي او که کچه کې اوسي، که جونګړه کې اوسي، خپل کې اوسي، پردي کې اوسي، یوه کوټه جوړوي، دوه جوړوي، په نرمه بستره کې سملي او که په کلکه کې، دا د خپل اختیار دی او الله خپل اختیار دله ورکړی دی او د ژوند د سامان بندوبست یې وله کړی دی. او د مرګ نه پس چې دویمه زندگی او دویم کور کوم شروع شي هغه بیا د انسان اختیار شته او الله داسې یو نظام جوړ کړی دی چې هغې کې ټول انسانان او ټول بندگان تقریبا یو شان برابر کړي دي، خصوصا مسلمان. د هر چا د ځمکې لاندې یو کور د قبر ورته وایي او یو اندازه قبر دی، د فرق پکې نشته چې د ګز زیات دی او د بل ګز کم دی. که د انسان د قد مطابق یو لیش نیمره کوټې او غټ وي نو وي به نور د قبر ژوند د ټولو یو برابر دی. هر انسان که هغه بادشاه دی او که هغه ګدا دی، که هغه عالم دی او که هغه طالب دی او که هغه نیک سړی دی او که بد سړی دی او که مالدار د ښې کورنۍ دی او که د بدې دی، د ټولو دپاره دغه یو کور دی او یو ژوند دی. په یو خاوره کې به پرېوځي، په ټولو د پاسه به دغه لوی کمر د خاورې د پاسه انباري او ټول به یو دیوال ته مخې او بل ته شی، برم خوره او لاندې خوره. هر سړی همدقه یو قسمه کور کې او په دا یو ژوند کې به پروتي. الله دې مونږ ته ګلې ګلزار کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه قبر د ژوند متعلق فرمایي چې یا دا د انسان د پاره د جنت د باغچو باغچه ده او یا د انسان د پاره د جهنم د کندو نه یو کنده ده. حفرة من حفر النیران یا روضة من ریاض الجنه. او حدیث پاک کې راځي چې انسان کله قبر کې سملی وارثان یوسي او قبر کې سملی او تبه ورپسې ولګي خاورې په د پاسه واچي او وارثان ته کله را روان شي د ژوند شروع شو د قبر. انه لیسمع قرع نعالهم، د دې خپلو ملګرو دوستانو چا چې په جنازه وکړه او کوم ورسره دفنه پورې سار شو د هغې د خپو د پیزار هغه کشار او غرار دی اوري. بخاري شریف کې حدیث دی او د ټولو علماو په دې اتفاق دی، د هېچا پکې څه اختلاف نشته چې څوک وایي مړي اوري او که نه اوري، خو په دې اورېدو د ټولو اتفاق دی چې دا وارثان ته واپس کیږي او دا کش کش قدمونه کوي نو دا مړي اوري په قبر کې. چې خلق ته واپس شي نو فرشتې ورته راشي. اتاه ملکان، دوه فرشتې راشي. انسان که نیک عمله دی او که بد عمله دی، کوم چې نیک انسانی سوچه مسلمانی او الله نیخه پکړي هغه ته دا فرشتې راشي نو تپوس دی کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی زما رب الله دی. او که څوک داسې وي چې هغه ډېره نیکي تېره کړي
او الله ډیر یاد کړي د الله صفت مو کی اغا الله زما رب دی چا چې پیدا کړي ما الذي خلق السماوات والارض زمکه پیدا کړي دا اسمانونه پیدا کړي دي ونصب فيها الجبال پدې زمکه غرونه کلک کلک قدرولی دي اغا زما رب دی دا الله نور صفتونه بمو کی د چا کمزور غوندې سوچ دی نو اب صرف دوی چې زما رب الله دی بیا به تغی تپوسو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چی پیغمبر دے سوکتے یا با دا نبی علیہ السلام مبارک شکل باورتا مخامخ کی دا علماء پاک اختلاف شتا یا دا اغی آغا شبیح ابورتا مخامخ کی دا اغی شکل باورتا مخامخ کی یا دا اغی متعلق باورتا صفات ذکر کی چی آغا کس چی آغا دنیا تراغلیو او خلقو ته هدایت ورکړی دی دا څوک دی ذهن کې دی راځي که نه راځي چې دی سوچه مسلمانی او د خپل پیغمبر اتباع او تابعداري یې کړي د هغه په شریعت عمل یې کړي په هغه دنیا کې درود یې ویلي د هغه احسان مني ابو چې او د ده نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم که څوک ډېر نیکي وی وجاءنی نا بالبینات مونږ ته واضحه د قرآن شریف آیاتونه او معجزې او ښکاره دلایل راوړلي دي مونږ په ایمان راوړه مونږ یې تصدیق وکړه مونږ ته دین راورسو بیا به دې تپوس کوي چې دین دې څه دی کم سیز مطابق په دنیا کې تا ژوند تیر کړی دی د کم یو دین تا په دنیا کې اختیار کړی دی کم مذهب دې په دنیا کې اختیار کړی غوره کړی دی دی خو په دنیا کې د اسلام مطابق ژوند تیر کړی دی منځ اسلام یو نوع ده یا اسلام یو حصه ده زکات دارنګې روجه ذکر و اذکار الله یو منل دی بوی زما دین د ژوند د تیرولو د دنیا هغه ذریعه او هغه نقشه اسلام دی دین الاسلام دا جوابونه چې دی ولا ورکی نبی علیہ السلام فرمائی چې افرشتے با وتا اوئی چې مونږ ته پته وه چې ته به هم دا جواب راکې ستا د تندي د دې رڼا نه مونږ ته پته وه په تا د زنکدن تکلیف نه دی تیر شوی د هغې نه مونږ ته پته وه ستا روښانه مخ په دې ګویا دی مونږ ته پته وه چې دا به جواب ورکې او بیا به ورته فرشتې وایي اوده شه داسې اوده شه لکه یو عزتمن میلمه چې چا کره میلمه شي اوده کېږي هغه څوک به دې د خوبه پاسی چې ستا ډېر زیات محبت او مینه ورسره او د هغه هم در سره ډېر محبت او ډېره مینه او حدیث پاک کې راځي چې دا قبر پې را جوخت شي دا وله زور ورکي نو نیکعمل انسان له زور ورکوي داسې شکل کې دله زور ورکي لکه یو بچی چې سر خوږېږي تکلیف یې ورته مور یې غېږ کې ونیسي او ځان ته یې راجوخ کړي او زور وله ورکوي او دا بچی دې مور ته وایي مور یې له غوندې زور نور هم راکړه دې سر له مې نور هم زور ورکړه دې وجود له مې نور هم زور ورکړه چې ښه دمه شم دقسې د مینې او د محبت او د راحت دپاره به دا قبر دله زور ورکي او نبی علیہ السلام فرمایي چې هر انسان ته په جنت او په دوزخ کې ځای جوړ دی ام مسلمان له ام کافر له ده ته به الله د جهنم هغه ځای وښیي هغه ځای تا دپاره جوړ شوی خو تا نیک عمل وکړه الله دې خوشحاله کړه دا ځای د نه الله ختم کړه دې ته به نه ځي دې به جهنم ووینځي یحتم بعضها بعضا هغه چې یو پکې اوړي روړي یو څوک په یو خپېږ دی او د اور څه یو ته لاندې کېږي او څه بل ته لاندې کېږي غرغنډې او بدبویې به دې لرې ځای نه به محسوس کړي او اب وایي نه یارېږه ما دا تا باندې خدای حرام کړی دی تا نیکه نیکي کړی څونه به خوشحاله چې خر دې نه بچ شم او ته الله ښیي که بدعملي دې کړې وه دقه ځای له ورتلې دې به په دې خوشحاله شي چې شکر دې لوی مصیبت نه خلاص شوم لوی غم نه خلاص شوم بیا جنت به ورته مخامخ کړي هغه مخامخ جنت ستا ځای دی کله چې قیامت راشي که نه دقې جنت له به ځې دا ستا ځای دی او د جنت نه به ورته نبی علیہ السلام فرمایي یو روشندان کولو شي یو لاره به ورته جوړه شي د جنت خوشبویې د هغې تازه تازه یخې یخې هواګانې دا به دې قبر ته راځي او تر قیامته پورې به
دې د جنت د باغچو په دې باغچه کې خپل د قبر ژوند تېري. الله دې زموږ نصیب کړي. کم انسان چې شهید دی د هغه روح چې سینګ ته وباسي هغه نیغ جنت ته ځي، جنت الفردوس ته. او کم انسان چې عام نیک انسان دی یو لوی ځای دی هغې ته علیین وایي، هغې صدر دفتر ته د هغه روح لاړ شي. دا روح که په علیین کې پروت دی او که په جنت الفردوس کې، په قبر کې د دې وجود سره د خپل کنیکشن، خپل رابطه، خپل تعلق وي. که دا وجود خاورې ولی نشي او هغې سره د دې هغه خپل نسبت شته. لکه نور څومره لرې دی او چې کوم ځای په دنیا کې لګي هغې سره خپله رابطه ده. نور ګرم دی چې په کوم ځای لګي هغه ځای هم ګرمي. نور اوچول کوي چې په کوم ځای لګي هغه ځای اوچوي. نو دقه رنګې د روح چې دا وجود ذره ذره په قبر کې پروت دی، نو د هغه خپل روح که دی په جنت کې پروت دی او که دی په علیین کې دی، د خپلو ذراتو سره د بدن د ټوکړو سره خپل نسبت وي. کم انسان چې بدعمله دی، دوه قسمه بدعمله انسان دی. یو کافر، الله دې موږ وساتي، منافق او کافر. او دویم په مسلمانو کې بدعمله چې دی مسلمان دی کلمه وایي خو د الله د رضا عمل نه کوي، ګناهونه کوي. دله چې کله قبر کې ډېر څنګه سملی او ذکر وی غورځوي. اوس حدیث کې د کافر ذکر راځي، دا بدعمله دلته پاتې شو، د ذکر نشته. اس پته نه لګي چې دی به په دې سوالو جواب کې د هغه مخکني سره او که د دې وروستني سره به خو بدعمله سړی چې کوم کافر او منافق دی هغه له هم دا دوه فرشتې راشي تپوس ته کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ نو ده خو دنیا کې رب نه دی یاد کړی، په هغه طریقې نه دی پېژندلی کومه طریقه چې ورسره مناسبه وه. د الله یووالی، د الله قدرتونه، د الله ښکلي صفتونه په صحیح عقیدې خپل رب نه دی پېژندلی. دی وی هی لا ادري نه پوهېږم. د نبي علیه السلام مطابق تپوس ته وکوي پېژنې؟ ده خو د نبي علیه السلام اتباع او تابعداري نه ده کړې. هی لا ادري نه پوهېږم. د اسلام مطابق ته تپوس کوي، ده خو د اسلام مطابق ژوند نه دی تېر کړی. هی لا ادري نه پوهېږم، پته راته نه لګي. هغې ورته وایي لا دریته ولا تلیته، نه دی د عقل نه کار اخیستی دی او نه دی د بل چا نه، ظالم خپل عقل نه دی کار نو اخیستی، د بل چا تابعداري به دې کړې وه، بل پسې به روان شوی وې. عقل او نقل دوه څیزونه دي، دواړو نه دی کار نه دی اخیستی. نو ده سره به څه کېږي؟ اوس د دې سوال و جواب متعلقه حدیث کې صرف د مسلمان او د کافر ذکر راغلی دی. دا بدعمله مسلمان دلته ذکر نشته. اس پتن لګي چې دی مخکني کې دی که دی دویم کې دی. وروستو مسلو کې بدعمله مسلمان کافر سره بیا ملګری دی. دې وروستنو کې هغه د قبر عذاب، د قبر عذاب چې کله شروع شي کافر لبامي، بدعمله مسلمان لبامي. کم مسلمان چې کلمه وایي دی خپل مونځ نه کوي، دی روژه نه نیسي، دی زکات نه ورکوي، دی حج نه کوي او دی د نارواو نه ځان نه ساتي، د ګناهونو نه. د دقه سړي او د کافر د دواړو د قبر عذاب شته. اوس په کومه طریقه دی او څومره دی یو رب ته پته ده. هغه حدیث کې راځي چې یو فرشته ورباندې دا ځمکه پرې راغونډه شي په دې بدعمله انسان، که دا کافر منافق دی او که بدعمله مسلمان دی. نو دا ځمکه چې پرې راجوخته شي نو دا یو پختی په بله کې ننوځي. حضور پاک مبارک دا خپلې ګوتې مبارکې داسې کړلې، وی داسې دا پختی په دې پښتو کې ننوځي لکه دا لاس چې سړی دا ګوتې په ګوتو کې داخلي کړي او د سر دا مازغې د نوکانو له لړ شي او دا نوکونه د سر د مزغو له لړ شي. الله دې مساتي. او د هغې نه پس فرشته پې مقرر شي، داسې فرشته یقید له اعما و اصم، په سترګو ړوند او په غوږونو کوم، نظر به هم نه لګي او اواز به هم نه اوري چې په دې رحم را نشي، چې دې نظر یې لګي داسې نه رحم یې پرې را نشي. او که اواز اوري نو په اواز هسې نه رحم را نشي، نو اور له یو غزار ورکوي او داسې غزار ورکوي چې دا وجود یې ریزه ریزه شي، بیا الله برابر کړي. او ما سوا د انسان نه د پیري نه چې دا کم پوهېږي او کم مکلف دی، دی باندې الله هغه اواز اورېدل بند کړي دي. باقي مشرق نه مغربه پورې د ده دا چغې اورېدلې کېږي او دا روړی دی وباسي. او رب العالمین ورته ماران او خاماران په دا قبر کې پې مبتلا کی.
او یو حدیث کې د او یو ذکر دی بلکې د سلو ذکر دی بلکې زیات و کم هم شته دا چا خپل عمل دی نو دا مار په لکۍ هم ټک چلی او په سر هم ټک چلی نو تا اندازه لګوه چې یو مار 2 ټکم در شواروس کې ورکوي او اویا ماران هم وي نو 140 ټکونه شو ممکن در دې نه زیات هم وي او دا کم ماران دي رونو د دې زهر څومره تیز دي د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی که یو ساس کې د قبر د دې مار دنیا ته دا زهر راغلل نو په دنیا کې دا شنه بوټي او دا سیزونه او دریابونه دا چې کم شنه سیزونه دي نو دا به پاتې نه شي دا ټول به اوچ شي دومره خطرناک زهر دی دومره خطرناک د هغه چا به څه حالي چې شپه ورځ په دا زهرو کې پروت دی الله دې مساتي نه دی لاس خوځولی شي نه دی خپه خوځولی شي نه تختیدی شي دلته خو به د مار نه و تختې کوتک به راوالې غزار به پې وکړې نه د آخرت د مار نه تختیدی شي او نه لاس خوځولی شي چې ګنې په لاس یې ځان نه بچ کې ځان نه یې لرې کې دا ماران چې د سړي نه ګونجاوه تو ده او دا وله په سر او په لکۍ ټک ورکوي او زموږ علما لیکي وی د دنیا مار چې سړي وچیچي نو شواروس کې دننه مړ شي اکثر داسې وي او که شواروس کې مړ نه شي نو بیا د زهرو اثر یې ورو کمیږي او د اخرت د مار تیزي چې یو ټک وله ورکي او 1,000 کالو پورې به هغه زهر په تیزو مخکې روان وي ورپسې بل ټک دی ورپسې بل ټک دی زهرو کې پروت او د مارانو لړمانانو چیچل دی یو عذاب شو د ځمکې راغونډېدلې دویم عذاب شو او دریم عذاب ته یې ګوره مخامخ ورته هغه ځای نه جنت وښیي وی هغه جنت ستا و ښه هغه جنت تا له مونږ جوړ کړی و ګوره د جنت دې خوشحالو ته هغه حورو ته وګوره میوو ته وګوره هواګانو ته وګوره سپېره بد عمل دې وکړو دا در باندې بند شو نه سپېره نو بیا ورته جهنم مخامخ کي وی وګوره هغه جهنم ته چې دا اور یو بل کې ننوځي را ننوځي او زقوم ته هم پکې وګوره او د جهنم دغه لړمانانو ته م وګوره جهنم کې به د قچر او د اس عمره غټ غټ لړمانان هغې ته م وګوره سپېره بد عمل دې وکړو نو چې سنګ قبر نه پاسې نو هغه ځای له به نیغ دی هغه مسلمان به وي رب اقم الساعه یا خدای قیامت راولې ولې چې د جنت ته لاړ شمه هغه ته به جنت ښکاري او دا ظالم به وي رب لا تقم الساعه خدای قیامت را نه ولې ګورې دا تکلیف لږ دی خو که هغې له لاړم چې هلته کې به زه څه کوم دا پې بل عذاب شروع دی زمارونو دا خطرناک عذاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بقی په قبرستان ورتیر شو دو قبرونو باندې او حدیث کې راځي چې دواړه نوي قبرونو د بقی د مقبرې قبرونو نوي قبرونه تازه ښخ شوي وی انهما لا یعذبان دې دوه ته خو عذاب په قبر کې میلاویږي صحابه ورته وایي دواړو ته عذاب میلاویږي او په څه کې عذاب میلاویږي ګوره اوس مسلمان چې کوم معمولي غلطي وکړي او ګناه وکړي مونږ ته ډېره لږه ښکاري دواړو ته عذاب میلاویږي او په څه کې څه ډېر ګران څیز کې نه میلاویږي آسان غوندې شیز دی که دته ځان ساته نو ځان یې ته ساتلی شو آسان څیز کې عذاب میلاویږي یو کس چې و هغه به د متیازو نه ځان نه ساته د بولو نه به یې ځان نه ساته نو ځکه هغه ته عذاب میلاویږي اوس مونږ خلک څومره بې احتیاطي کوو او بیا خصوصا دا د نوې تهذیب طبقه دا ځان ته ډېر پاک ویل چې متیازي وکړي بس زر به هغه دوغاښې پرتوګ راوچت کړي او ځان به پټ کړي اړو ځان نه وچوي اړو دا خیال نه ساتي چې زه لوټه استعمال کړم او یا د کاغذ استعمال کړم دارنګې دا څاروو والا دی د څاروو د متیازو نه ځان نه ساتي او متیازو د بولو نه مکمل به ځان ساتي لوی صحابي جلیل القدر صحابي حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عظیم مجاهد دی جناب او د اوس قبیلې سردار دی او چې کله دې دفن شو فرشتو د جنازه وړې د قبر ته فرشتو په خپله د کټ قبر ته وړې دی نبی علیه السلام فرمایي چاقي قبر وړو باندې منافقین وی جنازه لږه سپکه غوندې نه معلومیږي وجود یې جوړ سپک دی نبی علیه السلام فرمایي فرشتو چته کړې ده ځکه د انسان په اوږه بوج نشته حضور پاک مبارک فرمایي چې قبر کې کېښودلی شو ځمکه پرې راغونډه شوه تپوس یې وکړه بیبي نه تپوس وکړې څه چل یې کړی دی
دا خو ډېر مجاهد سړی دی او نیک انسان دی او زما صحابي دی او د بنو قریظه متعلق عظیمه فیصله کړې ده. وی دا صاحب ګډې چیلې ساتلې او د هغې د بولو نه به د یو زمانه کې ځان نه ساته. دومره خطرناک شی دی متیازو نه وجود ساتل او جامه ساتل. او ولې چې نه ساتې ځان مونځ به در نه پاتې، یا به مونځ په پلیته کې جامه به دې پلیته وجود به دې پلیته، نو چې مونځ دې په پلیته و که مونځ یې اړونه شو نو په غاړه د لوی ګناه پاتې شو. او دا بل سړی چې عذاب کې وینم نو ده به یمشي بالنمیمتې چغلخور د چغلخور. مونږ د چغلي څونه معمولي شي ښکاري، یو د یو بد او بل د بل بد. حالانکه حدیث د بخاري او د مسلم حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي مضبوط حدیث چې څوک چغلي کوي قبر کې عذاب به ورته ملاویږي. چغلي مونږ ته هېڅ شی نه ښکاري، د یو خبره بل ته د ضرر په خیال. هلکه که چا پسې بد ووایي مه رسوه، ته کوشش وکړه چې د دواړو منځ کې صلح او اصلاح راولې. نو ته د هغه معمولي د بدو خبره بل ته وړې او د بل هغه بل ته وړې. چغلي خور نمام او دا انسان چې څوک چغلي کوي د قبر عذاب ورته ملاویږي. او بل حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي من کان ذا وجهین کان له یوم القیامة لسان من نار. څوک چې چغلي خور د یو ته په یو جبه او بل ته په بله جبه راځي د قیامت په ورځ به په دا خوله کې د اور جبه تاویږي راتاویږي. دا د سرمن جبه به ني د غوښې اور به په خوله کې د اور جبه دا چې خولې کې به اوري اور. الله دې مونږ وساتي. او دغه د قبر عذاب شو. چغلي خور په چغلی چې مرګ وشي ډېر دا نه وي چې ډس خو هغه پلانکي وکړو. دا هغه قاتل چې د قتل څومره ګناه کېږي دومره د چغلي خور کېږي. چغلي خور خو لا ډېره لویه خبره ده چې بل مسلمان په قتل کې د دوو ټکو شریک شو. په دوو ټکو باندې د قیامت پر ورځ نبي علیه السلام فرمایي په تندي به یې ورته غټ لیکلي آیس من رحمت الله، دا سړی د الله د رحمت نه مایوسه دی. نو د مسلمان په قتل کې شریکوالی د دوو ټکو دومره خطرناک عذاب دی ولا. او بیا چې چغلي وشي او د ده په چغلی مرګ وشي بلکل سوچه پوچه په هغه قتل په ګناه کې دی شریک دی کومه چې دا قاتل کېږي. نو موږ خلک په دې کې بې احتیاطه یو، د یو خبره بل ته رسولي د بل ته یو تکن دیستی او بل تکن دیستی او یو په یو وجل او بل په بل وجل، د یو عزت په یو اخیستل د بل په بل. چېرته د خیر کار د موږ نه کېږي. نو چغلي خور نو حضور پاک مبارک فرمایي یو د بولو نه ځان نه ساته او بل ته چغلي به کولې ځکه د قبر عذاب ورته میلاویږي. نو بیا د کجور یو څانګه راواغېشته په منځ یې دوه ځایه کړه. نو نیمه په یو قبر خښه کړه او نیمه په بل قبر خښه کړه. وی چې تر څو دا اوچ شوي نه وي نو انشاءالله د الله نه امید لرم چې د قبر د عذاب کې به لږ اسانتیا ورته راشي. یو خفف ختمېدل نه لږ اسانتیا به ورته راشي تر څو چې د اوچ شوي نه. دا هم د نبي علیه السلام معجزه ده. نو دا د قبر عذاب دی او دا زمونږ دویم کور دی ورته ور روان یو. هېڅوک د دې کور نه بل طرف ته نشي تللی. روح یې کوم ځای پروت دی رب عمل انسان سجین کې پروت دی. سجین د اوو ځمکو لاندې یو کنده ده، هغې کې نوونه دي، هغې کې زخمونه دي، هغې کې ماران دي، لړمانان دي. او د دې روح سره د دقه بدن تعلق دی که دا بدن ریزه ریزه او ذره ذره او خورې خورې پروت دی نو بیا هم هغه خپل روح سره پوره کلک تعلق دی او په دې عذاب کې روح او دا بدن دواړه سره شریک دي. دا به نه وی چې روح ته عذاب دی او بدن ته نشته، نه دا بدن که خورې خورم دی الله ته خبردار، که دا ریزه ریزم دی هغه روح سره خپل تعلق او کنکشن شته. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي فضائل صدقات کې د عمر ابن عبدالعزیز چې یو عادل بادشاه تیر شوی د هغه متعلق وی چې یو ځل یې جنازه وکړه او د جنازې نه پس راغی یو قبر ته ودرېد او په ژړا شو. ملګري وزیران دې تپوس کوي چې حضرت څه کې تا خو جنازه وکړه خلکو نه وروسته ولې راغلې دې قبر ته ولې ودرېدې او جاړې ولې؟ وی دې قبر را سره خبرې وکړې. څه درته ووې؟ وی دې قبر ما ته ووې چې ګورې زه ستا او د دې انسانانو د دنیا د ژوند نه پس لومبی په وړی یم، ما له به راځې او زه څه به در سره کومه؟ وی که سم رانلی نو خبردار زه به ستاسو غوښې د ډوکو نه جدا کړم، زه به ستاسو بندونه د ګوتو نه جدا کړم او زه به ستاسو لاسونه او خپې د وجود نه جدا کړم.
دا आवाज مې واورېد نو ورته ودرېدم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې د کمې پایې صحابي دی جناب، د نبی علیہ السلام مبارک خلیفه دی، خلیفه ثالث، دریم خلیفه، د هغې په مصله ولاړ او د نبی علیہ السلام زوم دی، یو لورې ورباندې واده وه چې هغه وفات شوه، نو بیا بله لورې ورته په نکاح کړه، او چې هغه دویم هم وفات شوه نو نبی علیہ السلام وفرمایل ارمان که زما درېیمه لور وې نو ابه مې عثمان ته ورکړې وه. دونه د نبی علیہ السلام مبارک ورسره مینه او دومره ورسره محبت و. او په ټولو صحابو کې یو خصوصي امتیاز لري، ځکه د احد په غر نبی علیہ السلام مبارک ولاړ دی، حضرت ابوبکر او حضرت عمر او حضرت عثمان رضی الله عنهم دا درې صحابه ورسره دا غر اوجړقې زلزله پرې راغله. نو نبی علیہ السلام مبارک دا خپله خپل اوچته کړه او دې غر ته یې راوبروله، اسکن احد، په قلار شه. دا ټوپونه ولې وې؟ تا ته پته نه لګي څوک در باندې ولاړ دي؟ یو در باندې پیغمبر ولاړ دی، ځان ته اشاره وکړه. یو در باندې صدیق ولاړ دی، حضرت ابوبکر ته اشاره وکړه. او دوه در باندې شهدا ولاړ دي، شهیدان، پیشنګویي ورکړه حضرت عمر او حضرت عثمان ته. دوه در باندې شهیدان ولاړ دي. پوه شو که نه؟ دوه شهیدان دي، معلومیږي دا چې دې ته به شهادت نصیب کېږي، دا یو پیشنګویي و د نبي علیہ السلام. او یو مقام کې یو باغ کې بیر اریس مقبا سره خوا کې یو پیو پکې، هغې ته نبي علیہ السلام لاړ. یو صحابي فرمایي وي زه ورپسې شم، ویمه چې راشه نن د نبي علیہ السلام دربان شو. د هغه څوکیدار شو، د باغ دروازه مې بنده کړه، وی دې کې دروازه وډبېده. ورلم څوک یې؟ وی ابوبکر یم. مې چې ودرېږه تپوس اجازت دله غواړم. نبي علیہ السلام ته مې د الله رسوله ابوبکر اجازت غواړي، وی اجازت هم ورکه او د جنت زیری مو له ورکه. لږ ساعت پس دروازه د باغ بیا وډبېده. ورلم مې چې لکه څوک یې؟ وی عمر یمه. دروازه کولاو که مې صبر کوه اجازت دله غواړم. ورلم د الله رسوله عمر راغلی دی، وی دروازه ورته کولاو که او د جنت زیری مو له ورکه. راننوت. وی لږ ساعت پس چې مې کتل نو حضرت عثمان رضی الله عنه راغی، دروازه یې وواله. مې صبر وکړه اجازت دله غواړم. ورلم د الله رسول حضرت عثمان دی، وی دروازه ورته کولاو که اجازت ورکه، د جنت زیری م ورکه او د شهادت زیری م وله ورکه، دواړه زیري وله ورکه. وی ما ورته وی چې صاحب راځه جنت هم قبول کا، نبی علیہ السلام زیری درکوي، شهادت هم قبول کا. دومره د لوی منقبت خاون. او نبی علیہ السلام مبارک یو ځل دته اشاره وکړه، وی دا سړی به جنت ته ځي، حضرت عثمان ته. یو صحابي فرمایي وی مې چې ورېږه پوره تصدیق یې والم، ځکه اشاره خو بل چا ته هم کیدی شي. وی ورمنډه مې کړې، حضرت عثمان مې د مټه ونیوه او نبی علیہ السلام ته یې مخامخ کړه چې صاحب دې یادې؟ وی هم دې یادو. او دومره لوی منقبت چې حضور پاک مبارک د ده سره خپل خصوصیاتو. یو ځل ناستو او داسې دا پنډی مبارک یې ښکاره وی اعلان دی او ډډه یې والې وه. حضرت ابوبکر صدیق راغی او مغسې نبی علیہ السلام ناستو. حضرت عمر رضی الله عنه راغی، هغې مغسې تشریف فرمو، اړو حرکت یې ونه کړ. ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه راننوت. چې راننوت نبی علیہ السلام سم کېناست، ډډه یې ختمه کړه او سپې مبارک یې مکمل پټې کړې، څادر یې په ځان خور کړ. حضرت عمر رضی الله عنه لږ یو فوټې جذبات ته پکې و. وی صاحب ابوبکر راغی، تاسو اړوم هغسې خپل شکل باندې ناست وې، اړوم څه دغه یې ونه کړ، فرق ونه شو. حضرت عمر زه رالم تاسو مغسې وې، او چې عثمان راغی نو ډډه مو ختمه کړه، نیغ کېناستی او سپي مبارک یې پټې کړي. دا ولې؟ وی عمره د هغه چا نه حیا ولې ونه کړم چې د اسمان فرشتې هم ترې حیا کوي. دومره د لوی منقبت خاوند. سره د دې نه دغه عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته راغی او کې به ناست، نو په ژړا به شو او دونه به یې وژړل چې ږیره به یې د اوښکو نه لمده شوه، دونه به یې وژړل. مبشر بالجنت ته وګوره، جنت زیری ورته شوی دی او د شهادت زیری هم دی او د حضور پاک مبارک د زړه قطرې دوه پې واده دي او دونه به یې وژړل، ږیره به یې لمده شوه. صحابه دې تپوس کوي، د جنت ذکر کېږي نه جاړئ، د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ، او چې قبر نه کله راشي نو جاړئ. او ته څه وایي؟ وی قسم دې قبر نه ډېر سخت یېرېږم،
چې کم سړي ته د جنت زیری شوی دی ته یېرېږي هسې نه الله غصه نه شي د الله قهر سره سم نه دی بیا هغه خوشحالۍ د بنده نه یېرې شي چې غم را شي هغه د جنت خوشخبری یېرې شي چې کله هغه دغه ته وګوري قبر ته هغه تکلیفونو ته وګوري صحابو ته به کشف هم کېده د قبرونو دوی دا د جنت د آخرت لومبی پوړی ده او ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي صلی الله علیه وسلم که دا پوړی د چا ښه شوه وروستو به یې نوره ډېره ښي او که دا د چا خرابه شوه وروستو دې نه خطرناکې پوړی را روانې دي قبر دومره د وحدت او د یوازیوالي ځای دی روزانه دا قبر سړي ته اواز کې خو مونږ یې اواز نه ورو او تاسو مونږ ته پیغمبر ویلي واورېده که نه ما تاسو ته وی تاسو واورېده که نه ای انسان او زه د یوازیوالي کوټی جهنم کې نه دی الله او زه د چینجو جالی ما چینجي دی ما کې او د مارانو او د لړمانانو جالی ما ماران او لړمانان او چینجي دي نو چې مال راځي د نیک عمل دارو راوړه ګورې که دارو دې راونړل نو دا به دې سري او زه د تیارې کوټه یم تکه توره تیارې یم رڼا راکې نشته نو ځان سره د ایمان رڼا راوله که رڼا دې راونړه نو دې تیاره کې به پروت دی او قسم دې ګورې زه پخپله د قبر ډېر سخت یېرېږم مقبرې ته چې سړی لاړ شي او لږ تصور او سوچ وکړي نو اسان ژوند دی د قبر او که ګران دی ډېر ګران ژوند دی والله ډېر ګران دی هغه انسان چې 2 غنټې مخکې په خشته بستره پروتو او په خشته فوم او په اسپنج پروتو او ایر کنډیشن ته پروت دی او په جیمي کیوټر ورته لګېدلی دی او د پاسه پې کمبلې او بلسترې پرتې دي او بچي دې څوک سر ته ګرځي او څوک تخبو ته ګرځي او څوک وله چای راځغلي او څوک وله ډوډۍ راځغلي او څوک ډاکټر راځغلي او چې دی وایي کوي نو بچي او ښځه او دا ټول ته ګیر چاپېره تاویږي بابا ولې حق انسان 1 غنټه او 2 غنټه پس خټو خاورو کې پروتي دي نسم بیا نشته نه ایټر شته او نه په اوړي کې ایر کنډیشن شته که الله د تو که نو بیا خبره ده د اعمال د نه پاتې شو هغه دولت چې کم دولت ته ځان دی اخرت ته ځان نه برباد کړي دولت کړو مونږه غر خو د دنیا دی خوشحالو کړو هغه هر څه در نه پاتې دي والله که دا بچي په کار راشي هغه بچي به په کارېږي چې نیک عملی قسم دې که دا مال په کار راشي هغه مال به په کارېږي چې حلاله دې وګټل او په حلاله دې خرج کړه ده هغه رشته داران به دې په کارېږي چې کومو سره تا نیکي کړې ده او تا سره یې نیکي کړې ده ګنې قسم دې که دې په کار کړي تاسو وګورئ اندازه ولګوئ همدغه بچي دي او دغه ښځه ده دغه 3-4 ورځې پورې پلار او دا خاوند ورته یادي ګنې چې موده تېره شي لږ 1 هفته 2 هفتې تېرې شي هر څه ختم اکثر زمونږ مقبرې ته خو بیا وګوره نورو مقبرو ته چې هغه خو اوچې وي مونږ ټول مړي په اوبو کې کېښودل ځای نشته کم ځای کړې لاندې اوبه پرتې دي خو چې څنګه پکې هغه اوبه موبه او خټه ترې راوباسي او دا په شکال شي او اړ شي او یا مثلا د سیلابونو ورځې شي څه دې خیال دی چې دا لحد او دا شخص چې کوم ځای کې مړي پروت دي دې کې به اوبه ورځي او که به نه ورځي ټول د اوبو ډکي اوبه پکې پرتې دي دا اسانه خبره خو نه ده دا خو ډېر ګران کار دی دغه قبر زمونږ ژوند دی دغې ته مونږ ور روان یو دې نه زمونږ خلاصي نشته نیک عمل انسان ته هم دا قبر ګل ګلزار دی حضرت امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیثو زمونږ استاد امام بخاری چې کله مړ شو د قبر نه خوشبویت دی حضرت احمد علی لاهوري رحمت الله علیه هغه چې کله وفات شو د قبر نه خوشبویت دی او شاګردان خاورې تختی خلک خاورې تختی د خوشبویۍ دپاره او بیا شاګردان راځي او درخواست کوي چې دا څه چل دی دا خو مونږ روزانه قبر جوړو او خلک خاورې تختی روزانه قبر جوړو او خاورې تختی د هغې نه پس هغه خوشبویۍ ترې بندې شوې نو په چا قبر ګل ګلزار دی خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله قبر ته کوزیږي یو صحابي خښی یو صحابي اوچت که او اوچت یې که او په قبر کې کېښوده او په خپله په هغه ډوره کې ورته ولاړ دی او ښکته یې که او دعا ورته کوي یا الله د دې قبر د عذاب نه بچ کې خدایا یا الله د قبر د عذاب نه بچ کې خدایا دا قبر ورته جنت باغچه وګرځي او خدایا دا مراحل ورته آسان کې خو سخته خبره ده اسانه خبره خو نه ده مونږ هېڅ پروا نه ساتو دا جنازه مونږ په دې جومات کې نه شو کولی چې هلته مقبرې ته وړو
او بیا وایي د قبر د خښولو نه پس ورسره ایثار شه. دې کې څه مقصد دی؟ خو مونږ دلته کړو، جلاله به هم دلته کړې وه که نه. او بیا به یو 4-5 کسانو دا مړی وړی. دومره خلک ولې تکلیف کوي؟ 2-3 ګنټې ځان نه ضایع کړي دې دپاره چې ته د قبر ته بار بار ورشې، د مقبرې ته او دا مړي ووینې او د آخرت درته یاد پاتې شي، دا قبر درته یاد پاتې شي. مولوي صاحب زمونږ الله دې په قبر انوار نازل کړي، هغه به خبره کولی زه حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه یو ځل لاړو سوات ته. والي سوات ملاقات له هغه به د علماو سره ملاقاتونه کول او ښه انسان وي چې ورلو. وی هغه والي سوات مونږ ته وی چې راشئ ما ځان له قبر جوړ کړی دی هغه وګورئ. وی ورلو قبر ځان له ډېر مزېدار د ماربل او سنگ مرمر لګولي او خشته قبر یې جوړ کړی و. وی چې مونږ قبر ته ودرېدو وی چې دا مې ځان له جوړ کړی دی صاحب، او په خپل ډېر خشته شاندار مې جوړ کړی، دننه لحد کې کاڼي او ماربلې لګولي دي او ګیر چاپېره مو دا مې قبر جوړ کړی دی. وی حاجي صاحب خوله کې ګوته ومنډله، والي صاحب قبر ځان له مه جوړوه، ځان قبر ته جوړ که. ډېره د عبرت خبره ده. که قبر دې ډېر هم خشته جوړ که او ته ورته جوړ نه نو اور به درته په دا قبر کې بلیږي. او که ته قبر ته جوړ شو نو که په خټو کې هم خښ شو نه د جنت د باغچو باغچه ده. وی حاجي صاحب سترګې دې راله وغړول. هر څوک چې مې روستي دي او دا مې ورته خپل قبر خولی دی نو کوز شوی دی، تلاوت یې پکې کړی دی او دوی راته کړی دی، او چې ته رالې نو سترګې دې راله وغړول. دا حقیقت دی زما ورونو. پیغمبر په قبر کې چې څملي نو د هغه وجود نه خوري کېږي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي ان الله حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. د پیغمبر وجود قبر نه خوري. د شهداو وجودونه په قبر کې نه خوري کېږي. په قبر کې سالم پراتی د نیکانو او د بعض علماو او بعض صالحینو د چا وجودونه سالم پراتی، د چا کال پس خوري شي، د چا 2 کاله پس خوري شي، د چا 10 کاله پس خوري شي. د احد شهدا 146 کاله پس په هغه ځای باندې کاریز ایسته، په هغه ځای باندې نیر تیرو. نیر چې نیر یې تیرو هغه نیر په داسې ځای تیرېده چې د احد جنگ کې د نبي علیه السلام شهدا پکې راغلل. په مقبره د پاسه راغی، بله انتظام یې نو چې دا نیر لاړ شي. بادشاه خلیفه اعلان وکړه وی مړي که د چا پکې راځي راشي خپل مړي وباسئ او د مدینې منورې قبرستان ته یوسئ یا بل خوا کې د کاریز خو مونږ نشو بدلولی چې هغه مړي ولټول 146 کاله پس داسې روغ پراته وو لکه چې پرون وفات شوي دي، تر کفنه پورې روغ پراته دي. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه 100 کاله پس وویستلی شو د قبر نه، د دریاب په غاړه باندې قبر او هغه اوبو هغه ځای ووهه، داسې سالم پروتو لکه پرون چې دفن شوي. نو بعضې خلک په قبر پې ګلې ګلزاري، په قبر کې داسې روغ او سالم پراته وي لکه چې څنګه دې خښ کړي وي. او بعضې خلک په قبر کې چې د لټولی دی قبر نو لاندې چینجي پراته دي، لړمانان پکې پراته دي. الله دې مونږ وساتي. دغه د قبر جون ورونو ګورې مونږ ته را روان دی. خلاص دی نه یو، دا د یو سړي نه و چې زه به خلاص شم. صرف د یو څیز اجازت په قبر کې شته، یاره کوبي یا قبر خټه دی نو لږه بروزه واچوه، سرګړې لاندې واچوه، بس نور بالغ بدن سره د کور نه دغه نه وړې د مالوچو د خاورو په هغه بالغ د پاسه به پروت دی، بل شی پکې اجازت نشته دی. دقه یو څیز دی بس. یاره بروزه لږه غوندې انسان دی، د دې یو عزت وساته او په قبر کې لاندې یو بروزه ورته واچوه، نور شی پکې نشته زیاتې څیز. نو ما خبره دی پورې کوله رونو چې د قبر دغه جون د دنیا جون پسې د آخرت لومبی پوړی ده. که دغه لومبی پوړی د ښه شوه نو د هغې نه پس وروستو ډېر ښایسته او مزېدار جون را روان دی، ډېر اعلی. او که دغه پوړی د خرابه شوه، دا د برباده شوه، نو نبي علیه السلام فرمایي د هغې نه پس چې کومه بله پوړی را روانه ده هغه د هغې نه زیاته خطرناکه ده، د هغې نه زیاته خطرناکه ده. اوس قبر د مسلمان چې قبر کې مسلمان له څه پکارېږي؟ صرف نیک عمل. حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي 3 څیزونه د سره دي، 3 2 وسره یو وسره پاتې شي او 2 ته واپس راشي. یو د سره خپل نیک عمل دی، که نیک دی او که بد دی.
یو د سره خپل رشته داران او دوستان او وارثان دي، او دریم د سره خپل مال دي، لکه د کټ شو، د پوزې شو چې دی پکې پروت دی، د نوکر شو، د غلام مرئي شو، یو ورسره پاتې شي او دوه ته یې واپس راشي، وارثان او رشته داران هم ته واپس راشي، هغه نوکر او چاکر هم ته واپس راشي، هغه کټ او پوزې هم ته واپس راشي. یو څیز د سره په قبر کې پاتې شو چې هغې ته د دې عمل وایي. بس که عمل یې ښه دی نو ښه عمل ورسره پاتې شو، او که عمل یې بد دی خراب دی نو هغه بد او هغه خراب عمل ورسره په قبر کې پاتې شو. نو کوم څیز چې روڼو په قبر کې پکارېږي ابه وړئ. یو ځای ته سړی بخور لذي نو هلته کې ستا چاري پکارېږي. که هلته کې ځان سره بخاري شریف یوړه نو ته بخور نه شي کولی. که هلته ځان سره قرآن شریف یوړه چې بخور لدی او قرآن شریف یوسې، نه دا د قرآن شریف کار نه دی، دا ستا د چارې او د بیلچې کار دی. ګوډ لدی سسکوره به وړې یا رمبې به وړې، او که رمبې او سسکوره دی یو نله او ځان سره د بستره یوړه نو ګوډ نه شي کولی. ګیلکار چې ګیلکاری لدي ځان سره خپله تیشه او کرنډې وړي، او که ځان سره د هغې په ځای باندې سسکور او چاري یوړه نو په هغې هغه دیوال نه شي ودرولی. بابو چې به نوکری لدي قلم به ځان سره وړي، او که د قلم په ځای ځان سره تور او ټوپک یوړل نو دی په هغې بابوګیرت نه شي کولی. دارنګې چې کوم څیز دی کې کوم څیز پکارېږي ابه وړئ. نو آخرت په قبر کې څه پکارېږي؟ نیک عمل پکارېږي، بل شی پکارېږي نه. د هغې ځای نیک عمل دی. که نیک عمل دی یوړه خو ډېره خبره ده، او که نیک عمل دی یو نړه، بد عمل دی ځان سره یوړه، تباهي او بربادي د رب العالمین دی موساتي. قبر رونو یو څو مسائل د قبر متعلق درته وایم. قبر دوه قسمه جوړول پکار دي، یا لحدي قبر چې د قبلې طرف ته موږ ورته لحد وایو، لحد جوړ شي، او یا شق والا قبر چې په ډوره کې په دا منځ کې کنده وکنستلی شي او مړی پکې کېښودی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابو پکې اختلاف شو چې لحدي قبر وباسو او که د شق والا وباسو. چا وی لحد والا وباسو، چا وی شق والا وباسو. نو په صحابو کې دوه کسانو، یو به لحد والا ایسته حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، او بل به دا شق والا ایسته حضرت ابو عبیده رضی الله عنه. ویزه سوال جواب ورته وکړئ چې کم یو بس وه به راشي خپل کار به شروع کړي. اتفاقا حضرت ابو طلحه رضی الله عنه کور وه، بل صحابي نو. هغه راغلو نبي علیه السلام له لحد وایسته. دې وجې نه زموږ علما وایي که لحد جوړېدي شي نو لحد ښه دی، او کومه ځمکه چې لحد پکې نه جوړېږي نو بیا هغې کې د شق وباسي. دویم دا دی چې څومره وستی کېږي نو قبر جور جوړ کا. ځکه نبی علیه السلام مبارک دی یو صحابي متعلق فرمایلی وی قبر ولا فراخ هم جوړ کې او قبر ولا جور هم جوړ کې، څومره چې جور کېدی شي. دریم دا دی چې کچته به یې پکې ره د پاسه، ځکه د نبی علیه السلام مبارک په لحد باندې نهه کچه خښتې ایښودې شوې وې، نهه. نو زمونږ په دې علاقه کې هم خلک دا تبې جوړوي او هغه تبې ورته ودري کچه تبې، نو کچه تبې ورته ودروه. که عذر و لکه زمونږ د بعضې مقبرو کې سیاب ډېر زیات دی، لحد هم پکې نه جوړېږي او کچه تبې هم پکې نه ټینګېږي، نو بیا خیر دی که د هغې دپاره د تیږې د کاڼو تبې استعمال شي، او یا د سیمټو تبې ولا استعمال شي ضرورت په بنیاد باندې، نو خیر د جواز شته. قبر چې کله خاورې پې واچې ورېرونو قبر کنستېدل او په قبر خاورې چول ډېر لوی ثواب لري. مونږ خلکو له دې نه اوس یو رواج جوړ کړو، دې زما قبر لا راغلی دی نو زه وله ځم، او دې نه دی راغلی زه وله نه ځم. ګوره چې کوم د ثواب او د اجر لوی عمل دی او د جنت د ګټلو لوی عمل دی، هغې کې مونږ رواج جوړ کړو. دا لوی مصیبت دی. ولې ډېره چا قبر له دي څه دې قبر له نه دی راغلی نو زه وله قبر نه کنم. دا غلطې خبرې دي. که تا له نه دی راغلی بیا وله زه د الله د رضا دپاره قبر کنستېدل او په قبر کې خدمت کول، نبی علیه السلام فرمایي دا له جنت ګټل دي. نو قبر کنستېدل، قبر چې وکنې او بیا د پاسه پې خاورې چې نو په قلار قلار خاورې غورځول پکاري. زمونږ خلقو په چارو یو غرض جوړ کړي، نه چې څونه په قلار قلار پې د پاسه دا خاورې ورچې نو پې ور واچوه، او چې قبر د کله تیار که نو ډېر اوچتول د قبر جایز نه دي،
چې غاړې د ځمکې نه یو لیش اوچتې غاړې دا اوږدې غاړې یو لیش او داسې قبري لکه د کب د ملا په شانتې چې دا سر منځ یې اوچتي او دا غاړې سنګزنې وي چې اوبه پرې نه ودرېږي او که کاڼي د پاسه واچول نو ښه خبره ده. ځکه عایشه صدیقه رضی الله عنها یو صحابي فرمایي وایي ما ته د نبي علیه السلام مبارک قبر وښو نو هغه یو لیش د ځمکې نه دا غاړې اوچتې وي او دا منځ یې اوچتو او د پاسه پې نري قطقاڼي پراته نو دا کاڼي صرف دې دپاره پې خلک اچوي چې دا خاوره پې کلکه شي او اوبه پې د پاسه لږ وشیندي چې هغې اوبو سره دا کاڼي کلک شي چې دا ترې ښویږي نه. نور که د پاسه پې دا اوبه دې دپاره نه دي چې ګنې څوک ویې لکه وي خولې ترخه ده او ځنکدن سختې وایې د لږې اوبو له په قبر واچوه. داسې رواجونه دي. یو ځای کې ما واورېدل وي هلته کې چې مړ شي کباب پخوي. هلکه دا کباب ولې پخوي؟ وی دا وی د باندې ځنکدن سخته تېره شوې ده کبان ترسکون دی وی نو مې ترسکون خوري دا جمدي او سخته پاخوار تېره شوې ده. دا زمونږ د خلکو رواجونه دي دا غلطه ده. نو د اوبه دې دپاره نه دي چې ګنې دې مړي ته د خولې ته وررسي او د ځنکدن هغه تندی پې ختمېږي نه دا اوبه صرف دې دپاره دي چې هغه کاڼي پې کلک شي. بس د دې دا فایده ده. په قبر د پاسه سیرې اچول ګناه ده. سیرې به پې نه اچوې دا ګناه ده ناروا دي. قبر پخول ګناه ده ناروا دي. قبر باندې به د سیمټو شی بلکل نه لګې. کم شی چې په اور پخ شوی دی زمونږ فقها لیکي لکه خښته شوه سیمټ دا لاندې طبیعه خو د ضرورت دپاره خلک یې ګري ګنې که ضرورت نه نو هم د خټې پکار دي. قبر پخول دا ګناه ده دا ناروا دي ناجایز دي بلکل به نه پخوي. او قبر اوچتول دا ناروا دي. که قبر باندې په یو خازه باندې یا په یو قدمه چا نوم ولیکه چې دا فلانکې دی یاره دا ښه خبره ده دا خیر دی د نښې دپاره د هغې وجه دا ده چې دې پې وپېژني چې دا څوک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه یو صحابي دی او د نبی علیه السلام رضاعي رور دی ته شریک هغه چې کله دفن که نو یو صحابي ته وی ورشه یو تیږه راوړه چې په دې سر یې ولکې دی په دې قبر په دې سر چې ورغی هغه تیږه درانه وه نه یې شوه راوچتولی. نبی علیه السلام مبارک پخپله ورپاسېد الله لوی طاقت هم ورکړی نو مټې مبارک یې اوچتې کړې او سنګل یې ښکاره کړې او هغه تیږه یې راواغېشته او د هغې صحابي د قبر سر ته یې کېښوده وی نعرف به اخانا په دې به د خپل لور مونږ پېژنو او د خپل اهل و عیال کې چې د ما څوک مړ شي د سره به یې خوا کې ښخوم. دې نه علما معلوموي که یو نښه دې په قبر باندې جوړه کړه چې په هغې دا قبر والا پېژندلي کېږي چې دا فلانکې دی یا د فلانکي زوی دی دا خیر دی. زمونږ په وطن کې رونو یو بل رواج دې نه ځان وساتئ. خلک تیار قبرونه راوړي او په هغې د آیت الکرسي لیکلی شوي په چا سورې فاتحه لیکلی شوي په چا دا چهارقل صورتونه لیکلی شوي دا د قرآن غټه بېادبي ده. دې مړي له هېڅ فایده نه ورکوي او د قرآن بېادبي ده. ولې په دې مقبرو کې څاروي ګرځي په هغې د پاسه خپې ږدي سپي پې ګرځي په هغې د پاسه خپې ږدي او دارنګې پیشوګان پې ګرځي او په هغې د پاسه خپې ږدي نو دا د قرآن غټه بېادبي ده. لکه قرآن شریف چې سړی راوالي او دغه میدان کې کولو کېږي دا څونه بېادبي شوه. نو ته یې څه لپاره ږدې چې دې مړي ته فایده ورسوي؟ هېڅ فایده دې مړي ته نه رسوي. مړي ته فایده ستا عمل رسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي یو ځای کې خیمه ولګوله مشکات شریف کې حدیث دی چې خیمه ولګوله دوی ته پته نه و چې لاندې قبر دی. لاندې د قبر نه صورت تبارک الذي صورت ملک اواز شروع شو تلاوت یې اورېده د قبر نه لاندې نه رالل نبی علیه السلام مبارک ته هلو ویې صاحب مونږ ته خو پته نه وه او مونږ خیمه ولګوله او خیمه چې مونږ کوم ځای لګولې وه د لاندې نه د تبارک الذي صورت ملک یو کم دېرشمې سپارې لومبي صورت دی د هغې تلاوت هم واورېده داسې معلومېده لکه چې دا خیمه مونږ په دې قبر د پاسه لګولې. نبی علیہ السلام او فرمایل بالکل هي المانعه هي المنجیه دا سوره ملک د قبر د عذاب نه بچ کول کوي د قبر د عذاب نه خلاصول کوي. او یو حدیث کې راځي چې څوک د سوره ملک تلاوت زیات کوي د قیامت په د قبر کې به الله پاک دله د مرغۍ شکل ورکي او په دې مړي د پاسه به خپلې وزرې خورې کي او کومې فرشتې چې د عذاب دله راځي بچوالې به دفاع به کوي د ما تلاوت کړی دی زه لوستلی نو نه پرېږدم تاسو چې دله نن عذاب ورکوي. نو وروڼو دغه فایده ورکوي چې د سړی یې ولولي او دا په قبر باندې لیکل دا هېڅ فایده نه ورکوي.
په قبر ګلونه اچول او د ګلونو سیرې یا د پاڼو سیرې، دا ټولې رونو ناروا دي نه ځان ساتئ. او دارنګې بعضې خلک ځي او بعضې قبرونو د شمې بلئ، شمې هېڅ فایده نه ورکوي. دا زمونږ فقهاو لیکلي دي ګناه ده، ناجایز دي، ناروا دي. قبرونو له جنډې وړل، څوک وله جنډې وړي او څوک وله شمې وړي او څوک د قبرونو کاڼي رالي په دا ژبه باندې ټکوي، دا ټول د شریعت نه خلاف دي. مونږ به هغه کار کوو چې کوم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یا د هغه د صحابو نه ثابت دي او یا زمونږ فقهاو لیکلي، اجله او غټو فقهاو لیکلي، د قرآن و سنت نه مسله رسلي، په هغې به مونږ عمل کوو. نو نه دا ثابت دي چې ګنې قبرونو ته ډیوې لګوه او شمې لګوه، دا پیسې جومات ته ولې نه لګې؟ دا څه فایده ورکوي؟ دا څه فایده ورکوي؟ تا له څه فایده در کوي او هغه له څه فایده ورکوي؟ یا رومالونه او جنډې وړل، هغه له څه فایده ورکوي؟ که یو جنډه د نشان دپاره دې پرې ودرول، دې دپاره چې دا په دې مطلب نه چې ګنې دا څه رئیس دی او بادشاه دی او دو ته جنډه ودروم، نه چې بس د پیژنګلو په چې پلان کې قبر دی، پیژنګلو په نشان صحیح ده، خو زمونږ خلق یې د پیژنګلو په نشان نه وړي که نه، یا د هغې د پاسه غلافونه اچول. زمونږ دا وطن لا ګزاره کړي، تاسو پنجاب ته لاړ شئ نو غټ غټ غلافونه د زرګونو د لکو روپو پې د پاسه اچوي، بلکل زیاد او تاوان دی او اسراف دی او بذر او د شریعت خلاف ورزي ده. او څوک ځي او د هغې هغه درب او لګوټې ورکوي، هلکه دا ولې وایي چې زوی راشي، زوی راله راشي، خدای اوس د دربو په غوټو که زویګان میلاوېدلې نو زما په خیال بس دا اوس هسې هغه څه به کوې، څوک اوبه وړي او اپې د پاسه اچوي، څوک مسور پې د پاسه اچوي. ښځې دي یو هیړې جوړ کړي مقبرو کې، د ښځو زیارت القبور کې اختلاف شته، راجح قول دا دی چې خیر دی، جایز دی چې دا قبر زیارت لځي، د پلار قبر لځي، د مور قبر لځي، د خاوند قبر لځي، د رور قبر لځي، د زوی قبر لځي، پرده کې به ځي. او داسې وخت کې به ځي چې سړو سره اختلاط را نه شي، که مزل زیات یي ځان سره د خپل رشته دار بوځي، یوازې دې نه ځي. او بیا دلته کې په بعضې موقعو کې لکه د اختر پر ورځ یا په نورو مورو موقعو کې زمونږ د زنانیو هیډ روان دی، هلکه څه کوې؟ د هغه مړي د مبارکۍ لازم، مړي د مبارکۍ لازم. بابا چې په حق جم دی نو مبارکي نه وه، بابا چې مړ شو مبارکۍ له ولځي. د بابا دې پته لګي چې مبارکۍ ته اوزګار هم دی او که نه دی، نیک عمل یې کړی دی او په جنت کې پروت دی خو مبارکي به وله ورکې، او که بد عمل یې کړی دی او په عذاب کې پروت دی نو ته مبارکي ورکوه او په هغه هلته غرس شروع دی، ته څو مبارکي به ورکې؟ مبارکۍ ته جوړ دی که نه دی جوړ؟ مبارکي د جمدو لره ده. زمارونو قبر لتلل ثابت دي په شریعت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د بقی مقبرې ته ته او په د اخري ژوند کې به بار بار ته د احد قبرستان ته به ته قبرونو لتلل بلکل جایز دي، ورځه، خو څه دپاره ورځه؟ سلام پې اچوه، السلام علیکم اهل الدیار انتم سلفنا ونحن بالاثر فإنا ان شاء الله بكم للاحقون یغفر الله لنا ولکم. دا عربي الفاظ، کنی پښتو کې وایا السلام علیکم ورحمت الله، سلام پې واچوه او د سلام نه پس دعا ورته وکړه، داسې وایا تاسو موږ نه مخکې تللی یې او موږ ستاسو پسې وروستو در روان یو، او الله دې تاسو مبخي، الله دې موږ مبخي. دعا وکړه ورته، هغه دعا ورته رسي، تلاوت وکړه د هغې ثواب ورته وبخه، هغه ثواب ورته رسي، صدقه وکړه د هغې ثواب ورته وبخه، هغه ورته رسي. او د قبرونو ته تلو کې تا ته آخرت به یادېږي. نور د قبر نه غوښتنه به هم نه کوې چې ګنې دې به ما جوړ کړي، جوړونکي څوک دی؟ الله دی. قبر والا تا نشي جوړولی، دا قبر والا چې ناجوړو ده به په دې خپله ناجوړتیا کې چا ته رجوع کوله؟ همدا قبر الله ته. نو چې دې اوس وفات شو ته دله دی چې بیمار و مثال په طور نو ده به الله نه غوښتنه کوله، ته د نه ولې غوښتنه کوې؟ الله نه غوښتنه کوه، جوړونکی الله دی. بچي د الله نه غواړه. وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو. څه تکلیف درته ورسېد، هغه تکلیف ما سوا د رب العالمین نه بل څوک نشي لرکولی. دا د الله د کتاب وینا ده. د صالحانو نیکانو خلکو قبر لکه دی بېشکه ده شریعت مطابق ده. اولیاء قبرون لذي بېشکه ده شریعت مطابق ده. شریعت نه خلاف تل مه کوه. غوښتنه صرف د الله د ذات نه کوه، بل چا نه غوښتنه مه کوه. دا یو څو مسلې مې درته ذکر کړې، ځکه زمونږ په دې وطن کې دا غلط رواجونه دي. څوک د قبر د پاره نظرونه کوي، منښتې کوي. منښتي به صرف د الله کې ګورې، منښتي نظر عبادت دی او د الله نه ما سوا د بل چې عبادت کفر او شرک دی. د الله د پاره منښتي کوه، ثواب هر چا ته بخلی شي، نیکانو ته هم بخلی شي، پلار ته هم بخلی شي، پیر بابا ته هم بخلی شي، کاکا صاحب ته هم بخلی شي،
ثوابونه بخا، نفل کوه ثوابونه بخا، خو ګورې که چیلې لالی د چا په نوم به لالی؟ صرف د الله په نوم، د غیر الله د بل چا په نوم به دا نه لالی. دا څو ضروري مسایلو چې زمونږ عموما سړي یا زنانه پکې ډېره بې احتیاطي کوي، نو ځکه دا مسایل مې درته بیان کړل. او د قبر جون دا زمونږ او ستاسو مشترک دی، پار چا را روان دی، هغې له تیارې پکار دی. دعا کوئ چې خدای پاک زمونږ قبرونه په مونږ باندې ګلې ګلزار کړي. دا څه وایي بشیر جان؟ دا یو به درته ووایم، دی وایي چې سفرانه مونځ له څونه کیلومیټره پکار دی چې سړی سفر مونځ کوي پکې، نو دا 48 پاخه میلونه دي، غالبا څه 15 یا کیلومیټر ته جوړېږي. او کوم مونځونه چې سړی نه په سفر کې قضا شي او کور یې کوي، نو دی به د سفر مونځ کوي، هغه 2 رکعته به کوي. او که په وطن کې د نه مونځونه قضا شو او په سفر کې کوي، نو پوره به کوي. الله ته زمونږ قبر په مونږ ګلې ګلزار کړي. خدای مونږ د قبر سختونه وساتي. خدای زمونږ چې څومره مردگان وفات دي د هغې مغفرت نصیب کړي. او خدای د وروستو مراحل مونږ ته آسان کړي. خدای د مشکلاتو د دنیا او د آخر نه محفوظ کړي، د فتنو د دنیا او د آخر نه محفوظ کړي. خدای په شریعت مطابق جنم نصیب کړي، او د شریعت نه خلاف عمل نه خدای په امن کې وساتي. بیمارانو نه شفا ورکړي، قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، د حلال و فراخ رزق نصیب کړي. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.